هلال افغان دا ګرانو ملګرو دا چې کوم دی خو د عوامي نېشنل ګوند سره چې کوم دی ډېر نږدې نه تعلق دی او چې کوم دی فول سپورټر دی. څه غواړي د باچا خان والي سره غواړي په 10 مارچ باندې چې کوم دی په باچا خان مرکز کې لویه جرګه کېږي هغې باره کې څه ویل غواړي د پښتنو د یووالي حوالې سره څه ویل؟ زه د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق ساتم او هلال سبحان یا ځینې خلک هلال افغان باندې هم ما یادوي زما نامه ده. او باچا خان په باره کې خو د ما 10 سال پاس نشته زه وایم ځکه چې باچا خان یو ډېره غټه هستي وه په هغې باندې خلکو ریسرچ یې کړي په هغې باندې پی ایچ ډیانې شوي دي. زما 10 سال پاس نشته چې زه باچا خان خو خیر هغه زما یو آیډیل دی. هغې چې دی نو همیشه د پښتنو د یووالي خبره کړله او باچا خان دا خبره هم کړله چې هر څه به وشي خو پښتانه به چېرته هم یو نه شي. صحیح داسې هم ویل دي. او د باچا خان کومه فلسفه چې ونو هغه عدم تشدد وه ژوند خدای امن مینه او وطن موږ په دې باندې قایل یو. صحیح. او کومه په 10 مارچ 2020 لکه اوس د دې کال د دې چې کومه دغه کېږي د جرګه کېږي بالکل نو دا یو ډېر ښه سټپ دی چې غونډ پښتانه په یو پلیټ فارم راشي دوی یو شي د خپل حق پوښتنه وکړي. غواړي چې کم نور پښتانه چې دي د نورو ګوندونو سره لکه تعلق لري مولانا فضل الرحمن شو آفتاب خان شیرپور شو محمود خان اشرفزی شو یا سراج الحق صاحب شو دې باره کې چې کوم دې څه خیال دی چې دا ټول رايوځي شي؟ اصل کې ځینې خلک وایي چې کوم صرف د قام پرست پارټیانې چې دي نو دیو پښتانه راو کولی شي اصل کې داسې نه ده. که مونږ په خپل پښتنۍ نړۍ کې چې دی مونږ پیپل پارټۍ ته وګورو جماعت اسلامي ته وګورو یا مولانا فضل الرحمن پارټۍ ته وګورو یا چونکې مونږ د دغه ته وګورو پی ایم ایل این ته چونکې د پنجابیانو پارټي ده خو هغه بیا هم په پښتنو کې داسې عظیم لیډران لري لکه پی ایم ایل این کې مونږ امیر مقام ته وګورو صوبایي صدر چې کوم دی بالکل زموږ صوبایي صدر خان دی بالکل سرانجام خان نو ښه خبره ده هغوی هم یو ښه سټپ اخیستی دی په غونډو پسې ګرځېدل دي که هغه هر یو پارټیوال دي او هغوی څه خبره کړله لکه بعض ځینو کسانو ویل چې دیو د رانه ثناء الله سره ولې میلاو شو. صحیح شو. نو هغوی د دې خلکو بیا هغه سوچ په دې ځای کې ختم شي چې دغه لکه اوس مونږ امیر مقام یا داسې نور کومه سیاسي لیډرز چې دي دیو مونږ دغه راونه بللو د قامي جرګې ته دا خو بیا قامي جرګه نه شوه دا خو بیا داسې شو لکه قام پرست چې صرف راغونډ شوي هغوی به جرګه او ته خپله منځه ناست دي. بالکل غواړئ چې لکه دا ټول رايوځای شي. بالکل مونږ خو غواړو چې دا یوځای شي او پښتانه یو شي ترقي وکړي تعلیم پکې عام شي او عدم تشدد خو اصل زموږ په وینه کې دی.